دغه سپین کلمه داره بیرغ د افغان ملت د وقار او ازادۍ نښه ده او دغه بیرغ د دنګ ساتلو په موخه په سلهاوو زره دنګې ځوانۍ قرباني سوې. دا د زابل ولایت د قلات ښار دی چې د قلات ښاروالۍ اطلاعات او فرهنګ پوهنتون او ورزشي امریت له لوري په سپین اسلامي بیرغ پوښل سوی او د یوې خاصې ښکلا رنګ خپل کړی. مسؤلین وایي چې د ولایت مقام په رهبرۍ د امریکایي اشغالګرو څخه د ازادۍ د بیرته اخیستلو د دریمې کلیزې د ورځې په مناسبت یاد اقدام کړی او د دغې ورځې د شل منځلو لپاره نور پروګرامونه هم تر لاس لاندې لري. دوی وایي چې د اسد 40مه د ټول ملت ګډه خوشحالي ده او باید په ګډه سره ولمانځل سي. د اسد یا زمري د 40مې د منځلو لپاره مراسم او تیاریان روانې دي چې لا هم دوام لري. په دې ریاستونو کې له موږ سره د ښاروالي ریاست او د پوهنتون محترم ریاست، معارف ریاست او نورې د ورزش محترم امریت او نورې امارتي ادارې ګډون لري چې په ګډو باندې هڅه کوو چې د فتحې ورځ په شاندارو مراسمو سره په زابل ولایت کې ولمانځو. بل لوري بیا د زابل ولایت اوسیدونکي هم د دې ورځې د رارسېدو لپاره پوره چمتووالی لري او وایي چې دا ویاړمنه ورځ به د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې په زرینو کرښو باندې ولیکل سي. ټول ولس ته مو دا غوښتنه ده چې دا ورځ په ښو خوشحالیو په پاکو جامو او د دکانو په بندولو د ښار په بندولو سره باید په ډیرو خوشحالیو ولمانځو. دا زموږ یو تاریخي او ویاړمنه ورځ ده. سبا د ازادۍ ورځ ده. موږ په زابل کې د نورو ولایتو په شان لمانځو. موږ ټول کوشش کوو، باید ټول خلک کوشش وکړي چې راووځي او ښه په ګډه سره ولمانځو. دا په یو چا پورې اړه نه لري، دا د افغانستان د ټولو خلکو ګډه خوشحالي ده او باید ټول یو ځای ولمانځي. د یادونې وړ ده چې سږکال د نورو کلونو په پرتله د ازادۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي.